د کونړ ولایت د اسداباد ښاروالۍ د 1403 کال د خپلو فعالیتونو او لاسته راوړنو په پار معلوماتي غونډه ترسره کړه. دغه غونډې ته قومي مشران، وکیل ګذران، ځوانان او د رسنیو استازي بلل شوي وو. د یادې غونډې موخه د ښاروالۍ په عوایدو، پراختیایي پروژو، مصارفو، لاسته راوړنو او فعالیتونو د غونډې ګډونوالو ته وضاحت او ډاډ ورکول وو. د معلوماتي غونډې په نوم باندې ده. د دې نه مخکې موږ ځینې برنامې درلودلې چې هغه د حسابدهي په نوم وي. د مرکزي هدایتو سره سم اوس د معلوماتي غونډو په نوم باندې خپرېږي. په دې کې د ښاروالۍ لاسته راوړنې، عمده فعالیتونه، عواید، مصارف او دې ته ورته هغه برخې چې ښاروالۍ پکې کار کوي په دې باندې ولس ته اطمینان او ډاډ او معلومات د دې سربیره د غونډې حاضرینو د ښاروالۍ څخه د غوښتنو په ترڅ کې خپل مختلف نظرونه هم څرګند کړه. موږ چې څه پوښتنې وي هغه مو ته ورکړل، انشاءالله هغې ته جواب موږ ته راکړی شي چې انشاءالله ستاسې دغه پوښتنې به موږ سرته رسوو. انشاءالله کوم دغه چې هغه به کوو د خیر. الحمدلله د دوی سره چې څومره امکانات دي او امارت اسلامي دوی ته په واک کې ورکړي دي، هغه د ولس نه دي دغه کړي او هغه استعمال کړي دي او ډیر اخلاص کوي او انشاءالله ولس هم سره اخلاص کوي او ښاروالي هم د ولس د کارونو په خاطر باندې اخلاص کوي. د اسداباد ښاروال مولوي نظر محمد عتیق د غونډې حاضرینو ته په خپلو خبرو کې دا هم زیاته کړه چې د ښاروالۍ په مالي لګښت د اسداباد په مرکزي ساحه منډکول کې د یوې 15 پوړیزې ودانۍ چارې بشپړې شوي او په دې نږدې راتلونکي کې به ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. نو د اسداباد ښاروالۍ ډېرې لاسته راوړنې لري. کمې پروژې چې په تیر کال کې موږ ته منظور شوي هغه پروژې کاملا سر ته ورسېدلې. په تیرو کالونو کې د جمهوریت د وختو څه پاتې وي هغه هم سر ته ورسېدلې. د هغې نه یو لویه لاسته راوړنه د منډکول 15 پوړه وداني چې دا ډېره یو غټه وداني ده. د اسداباد د ښاروالۍ د عوایدو په مټ باندې هغه سر ته ورسېدله او ګټه اخیستنې ته آماده ده. انشاءالله په نږدې ورځو کې به اعلان ته ورټیکېږي. د اسداباد ښاروالۍ په پام کې لري چې په راتلونکي کې 2 لویې پروژې چې پکې 2 ودانۍ شاملې دي چې یوه یې 15 منزله او بله یې 10 منزله لري د اسداباد په لومړۍ ناحیه کې جوړې کړي. چې په راتلونکي کال کې موږ 2 عمده لویې پروژې په نظر کې نیولې دي چې د کونړ لپاره بالخصوص د اسداباد ښاریانو لپاره یو نیک زیری دی. هغه ابتدایي کم مسایل چې دي هغه د مرکز سره شریک شوي دي چې هغه 2 لویې ودانۍ دي 10 منزله او 15 منزله دي چې د ښار په لومړۍ ناحیه او هغه اساسي ساحو کې دي. دا لومړی ځل نه دی چې د اسداباد ښاروالۍ د خپلو پراختیایي پروژو، لاسته راوړنو او فعالیتونو څرګندونه او ولس ته حساب ورکوي، بلکې له دې وړاندې په هره روبه یا هرو 3 میاشتو کې د داسو غونډو په ترسره کولو کې ولس ته د خپلو هر ډول خدماتو او فعالیتونو حساب ورکړی. یونس ارین، کونړ TV، اسداباد.